سلامونه ګرانم زولو. د دې بیا هم د ژوند کیسو خپرونې وخت را رسېدلی. آیا تاسو چیرې په ژوند کې د ستونزو سره مخ شوي یاست؟ او کوم ځل مو د ستونزو په وخت کې اړ شوي چې له دوستانو مرسته وغواړئ؟ پوهېږئ چې دا پوښتنه مې ولې وکړه؟ دا ځکه چې زموږ نننۍ کیسه په همدې هکله ده. نو راځئ چې په ګډه کیسه واورو. او چې دا توتی چیرې دی؟ نن خو یې ډېر ناوخته که. خدای دې وکړي چې خیرت وي. سلام اکا، سلام. اوهو توتی ته یې؟ له بڼکو دې زما مخ ته اوبه راباد کړې. دا ولې داسې لوند یې؟ اکا د ونې په غاړه ما او خرو لوبې کولې. ناڅاپه خرو ویالې ته ولوېده. ما ورسره مرسته وکړه او له ویالې مې راویسته، ځکه لوند شو. لوند. آفرین توتی، دا خو دې ډېر ښه کار کړی. موږ باید له خپلو دوستانو سره د ستونزو په وخت کې مرسته وکړو. ستا دې کار ماته د کشپ کیسه را یاده کړه. د کشپ کیسه؟ اله زر ښه کیسه یې راته وکړه. کیسه سمه ده توتی ګله، راځه نو دلته کښېنه او کیسې ته غوږ شه. دا دې کېناستم. ښه کا غوږ یم غوږ. ونه وه په یوه لرې پرته سیمه کې سیند ته نږدې د یوه کشپ کور و. یوه ورځ کشپ په کور کې یوازې ناست و چې ناڅاپه یو غاټ مارې کور ته نږدې ورغی. کشپ یې په لیدو وارخطا شو او له ډاره چیغه کړه. وای وای هلې مرسته وکړئ، دلته څوک شته؟ مه چغېږه، دلته هېڅوک نشته چې ستا غږ واوري. اوس دې نو حال ګوره. شکر چې ترې راووتم، خو چې هګۍ رانه ونه خوري. څه شوې؟ چیرې لاړې؟ واه واه، ته یې دا سپینو غونډو منډو هګیو ته ګوره. په خولو کې مې اوبه ورته راغلې. مه کوه ماره، هګۍ رانه ونه خورې. ګوره سوال درته کوم. زه خو د هګیو ډېر شوقي یم، خوړل یې د ځان دپاره ضروري ګڼم. مه کوه ګوره، هګۍ ته غرض مه کوه، هغه زما راتلونکي بچي دي. نه نه، داسې نه کېږي. ته څوک یې چې ما د هګیو له خوړلو منې کوې؟ مه کوه، وایي ټول هګۍ رانه وخوړې. وایي زما هګۍ، چېرته فریاد وکړم؟ څه خوند دې وکړه. اوس نو چې په ناس مور شوم درنه ځمه. وایي خدایا، بیا یې رانه هګۍ وخوړې، تر څو به ما سره دا ظلم کېږي. وایي دا کشپ بېچارګۍ ولې ژاړي؟ کشپه، ای کشپه ولې ژاړې؟ څه درته ووایم شکونه، لکه مزه یې درته پیل کړم، په زړه ټوک ټوک یم. خیر دی، ناصبره کار واخله. د صبر به تر کله کوم؟ هر کال همدا ظلم را سره کېږي. شېبه مخکې م راغی، هګۍ رانه وخوړې او لاړه. هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم. حوصله وکړه، هر څه به سم شي. زه یوه مشوره در کوم، هغه که ومنې نو بیا به د مشکل حل شي. ولې نه، په سترګو یې منم. د کومې مشورې خبرې کوې؟ سمه ده، اوس نو زما مشورې ته غوږ ونیسه. ویاکه شکونکي شپ ته د څه شي مشوره ورکوله؟ د څه شي؟ زما ګرانه توتی، شکون کشپ ته دا مشوره ورکړه چې باز ته ورشي او له یادې ستونزې یې خبر کړي چې په راتلونکي کې مرسته ورسره وکړي او د مار له ظلم څخه یې وژغوري. ښه که وایه چې بیا څه وشول بیا؟ توتی، بیا کشپ هم په خوشحالۍ د شکون خبره ومنله او دواړه د غره لمنې ته د باز د لیدو لپاره لاړل. سلام علیکم. علیکم السلام، بخیر راغلی. څنګه مو داسې ناڅاپه پېښه راوکړه؟ بازه، کشپ د یوې ستونزې سره مخ دی، غواړي ته ورسره مرسته وکړې. سمه ده، اورم یې. ووایه کشپه، څه مشکل لرې؟ بازه، دا څو کاله کېږي چې زه هګۍ اچوم چې بچي پیدا کړم، خو څه؟ ووایه، خبره دې کوه.
ورکلی عمر ظالم راځي پر ما حمله کوي او هګۍ رانه خوري نه مې پرېږدي چې بچي پیدا کړم. هو بازه کشپ رښتیا وایي مار هر کال همدا ظلم ورسره کوي. هی نو زه به څه درته ووایم؟ موږ په همدې خاطر تا ته راغلو چې مرسته راسره وکړې. زه حیران یم چې څه درته ووایم. بازه ته باید یو څه وکړې چې موږ ناهیلې لاړ نه شو. ګوره بازه دا ستونزه زموږ د ټولو ستونزه ده. یو څه ووایه ولې داسې غلی ناست یې؟ سمه ده دا چې تاسو زما تر کور راغلی یئ زه باید یو څه وکړم خو تاسې باید زما یو شرط ومنئ بیا زه خپل نظر درته وایم. کوم شرط؟ او د څه شي شرط؟ کشپه زه نه پوهېږم چې دا شرط به یې څه وي. څنګه یو بل ته حیران ګورئ او بنګېږئ ژر فیصله وکړئ شرط منئ او که نه. بازه که ستا اجازه وي موږ به لږ لرې لاړ شو مشوره به وکړو. سمه ده خو خبر مو ژر خلاصه کړئ. شپه ته دلته راځه راسره نږدې کښېنه چې په خبره سره پوه شو. سمه ده دغه دی کښېناستم. ته بس به څه شرط وي ویې منو او که نه؟ هو منو یې فکر کوم دومره ګران شرط به یې نه وي. راځه چې نږدې ورشو او شرط ورسره ومنو. سمه ده بازه وروره اوس دې شرط ووایه موږ یې منو. د باز شرط به څه وي څه؟ توتې ګوله اندېښنه مه کوه درته وایم یې ته غوږ ونیسه. سمه ده که بیا دې خوږ یمه خوږ. آفرین توتي نور به دې څه سر در خوږوم. باز اول دا شرط پرې کېښود چې دی به د مشر په توګه مني تر هغه وروسته به په هره ستونزه کې لکه ملګری ورسره مرسته کوي. کشپ او شکونې شرط ومانه او درې واړه ښه ملګري شول. دا خو ډېر ښه کار شو ښه. بلکل توتې ګوله همداسې ورځې او شپې تېرېدې کشپ نورې هګۍ واچولې. باز به هم کله ناکله د خپل ملګري لیدو ته ورته. مار به هم چې کله باز ولید نو جرأت به یې نه کاوه چې د کشپ خواته ورشي. څه موده وروسته د کشپ له هګیو بچي راووتل. کشپ خپل بچي په ډېره مینه پالل. بیا یوه ورځ له کوره ډېر لرې یوې بلې سیمې ته لاړ چې د بچیو لپاره خواړه راوړي. هلته یې ډېر وخت تېر کړ. بچیانو یې له لوږې په کور کې ډېر وژړل. وی دا خو د کشپ د بچیانو د ژړا غږ راځي. سبب چې نږدې ورشم وی قربان مو شم مور مو نشته؟ موږ وږي یو ډوډۍ غواړو ډوډۍ. دغه دی ما سره خواړه شته دا تاسې وخورئ. زه جمعه چې خپلو بچیانو ته نور خواړه پیدا کړم تاسو یې ښه ځانونه ماړه کړئ. زه لاړم. دا دې شکر له خیره راورسېدم. وی دا خواړه به چا ورته راوړي وي؟ بچیانو خواړه چا درته راوړل؟ مورې شکر راغی موږ ته ډوډۍ راکړه. نو اوس باید زه لاړه شم او دا راوړي خواړه د شکور بچیانو ته ورکړم. هغوی به هم وږي وي. خدای خبر څومره به یې ژړلي وي. د خپلو بچیانو ډوډۍ یې موږ ته راکړه او لاړ چې خپلو بچیانو ته هم ډوډۍ پیدا کړي. سمه ده زما ګلالیو بچیانو تاسو ساتیري کوئ زه ځمه چې د شکور بچیانو ته خواړه وروړم. خدای خبر چې شکور به څه وخت کور ته راځي. مورې ورشه بچیانو ته یې ډوډۍ وروړه. ډېر مې ناوخته که باید ژر لاړ شم بچیان به مې ډېر وږي وي. له لوږې به یې څومره ډېر ژړلي وي. وای دا څه ګورم. وای اکا شکون والا چیغه کړه څه پرې وشول څه؟ توتې ګوله مه ډارېږه. شکون چې کله د کشپ د کور له مخې تېرېده ناڅاپه یې یو غاټ مار ولید او ترې وډار شو چیغه یې کړه. زما شین وزریه توتي. بیا شکون په منډه لاړ باز ته یې احوال ورکړ. دواړو د کشپ د کور مخې ته ځانونه ورسول. هلته ګوري چې کشپ ولاړ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
هغه ده کشپ ژاړي. هو بازه ژر کوه نږدې ورشه. هله موږ باید یو څه وکړو. حوصله وکړه، دومره مه ورخطا کېږه. هله بازه ژر شه یو څه وکړه، ژر شه. ګوره درته مې ویل که نه، دومره د تشویش خبره نه ده. شکر چې راغلی. ژر شئ کومک وکړئ، بچیان په خطر کې دي. مه ورخطا کېږئ. زه ډاډ درکوم چې زما په شتون کې مار دا جرات نشي کولی چې ستاسو بچیانو ته ورنږدې شي. بچیان مې په کور کې ژاړي، ډارېږي. هله د مار مخه ونیسئ، ژر کوئ. هو کشپ رښتیا وایي، هغه د کور ته ورنږدې شو. بازه حمله کوه، حمله. سمه ده، اوس د مار حال ګوره چې زه څه ورباندې کوم. وای مه کوه، خوشې مې کړه. زه دې تر اوسه نه پېژندلی. بازه خوشې نه کړې. آفرین بازه، آفرین. همداسې پر ځمکه وهه، همدا ورسره جوړېږي. رښتیا وایي بازه چې درنه خلاص نه شي. خوشې مې کړه. بیا دلته نه راځمه. مه کوه، ژوبل دې کړم. وای 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 ژوبل دې کړم. اوس نو تاسې حال ګورئ چې زه یې په خپلو منګولو راکش کړم. دغسې صبر دغسې شه. وای 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 الله، ما مې کش کوه. بازه پلکۍ کې راونیسه چې خپل ظلم ترې هېر شي. واه مه کوه، الله لکۍ مې دې ژوبله کړه. وای 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 ټول ځان مې راته ژوبل کړه. بازه یې خوشې مې کړه. څه شوې؟ چېرته لاړې؟ په کومه سوړه ننوتې؟ خوند یې درکړه؟ بیا راځې دې خوا ته. شکر چې ترې خلاص شو. لاړ وتښتېده، رنګ یې ورک شو. کشپه داسې مې درته جوړ کړه چې بیا به په ژوند دې خوا ته رانه شي. بس د ټول عمر دپاره ترې بېغمه شوې. اوس نو کال په کال بېغمه هګۍ اچوه او بچي راوړه. داسې په منډه لاړه، بیا به یې په سترګو ونه ګورې. مننه، ډېره مننه بازه وروره. راځئ نو چې اوس په ګډه دا غږ بدرګه کړو. دوستان په کار راځي. اکا زه خو په دې خوشحاله شوم چې د کشپ سره دوستانه مرسته وکړم. هو زما شین وزاریه طوطي، که کشپ دوستان نه درلودای نو په یوازې ځان یې هېڅ هم نه شوای کولی. اکا د کشپ کیسه مې ډېره خوښه شوه او ډېر څه مې ترې زده کړل. ډېر ښه طوطي ګله، دا چې ته کیسې ته په مینه غوږ نیسې او یو څه ترې زده کوې، په دې زه هم ډېر خوشحالېږم. اکا زه نه ځم چې دا کیسه ښه روتم وکړم. ښه روته د خدای په امان. په مخه دې ښه زما شین وزاریه طوطي، په خیر لاړ شې. ګران همزولو، دا کیسه مو چې واورېده، پادشاه الدین مشهور د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه.